پښتو ژبه او موږ او تاسې پښتانه یو. ته پوهېږې ستا یو کوچنی اواز ثبتول به د پښتو ژبه اول مقام ته راورسوي. همدغه انځور ته وګورئ، په دې کې زموږ او ستاسې د پښتو ژبه په 3م مقام کې ده او 2 ژبې ورڅخه مخکې دي. دې اول مقام ته په رسولو کې ته هم برخه اخیستلی سې. که چیرې ته دوکاندار یې، تجار یې، استاذ یې، شاګرد یې یا هر څوک چې یې او یا زده کړې دې لږ کړي دي یا ډېرې دې کړي دي، ته کولی سې چې دغه ستر خدمت وکړې او باید ویې کړې. اصلا دا څه کول پکار دي؟ ته پوهېږې تا به حتما موبایل استعمال کړی وي. کله چې ته موبایل ته په پښتو ژبه باندې یو خبره کوې، یو لیکنه ورکوې او یا یې کمپیوټر ته ورکوې یا یو مصنوعي ځیرکتیا ته لکه چټ جي پي ټي ته ورکوې، هغه ستا په پښتو ژبه باندې سمه نه پوهېږي یا ځینې وخت په هغې کې خطا وځي. دا په دې خاطر باندې چې زموږ او ستاسې دغه اوازونه او لیکنې لا هم دوی ته مکمل رسېدلې نه دي. یعنې زموږ او ستاسې همدغه اوازونه او لیکنې یا لغاتونه تر اوسه ډیجیټلي سوي نه دي. د همدې کار دپاره د موزیلا بنسټ یا د موزیلا کامن وایس په نامه باندې یو پروژه چې هغه غیر انتفاعي پروژه ده راپیل کړې ده، تر څو دوی د مختلفو ژبو څخه لغاتونه، اوازونه، لیکنې راټولې کړي او دا ډیجیټل نړۍ ته ور وسپاري، تر څو هغه په همدې ژبو باندې په سم ډول باندې وپوهېږي. نو کله چې ته یو دغه اواز ثبتوې یا دغه کوچنی کار کوې، ته فقط یو کلیک نه کوې چې دا یو کوچنی کار دی، ته د پښتو ژبې راتلونکی جوړوې. د دې کار په کولو سره به کمپیوټر ته د پښتو ژبه ور داخله سي او کمپیوټر به په پښتو باندې خبرې وکړي. غږونه به په لیکنو او لیکنې به په غږونو باندې موږ او تاسو ته واړوي. چټ بوټونه، ژباړې او تعلیمي وسایل به موږ او تاسو ته په پښتو ژبه باندې ممکن سي. او حتی ډېره مهمه ګټه یې ده چې په دې کار سره به زموږ او ستاسې هغه نالوستي پښتانه چې تعلیم یې نه دی کړی هم د ټکنالوژي د ګټو څخه برخمن سي. نو همدغه کار کول دا د یوه کس د وس کار نه دی او نه یې کولی سي. نو راځئ چې موږ او تاسې ټوله په ګډه باندې هر پښتون اوازونه ثبت کړو او پښتو د ډیجیټلي نړۍ یوه برخه کړو. نو په جنوب غرب زون کې د همدې ستره کار مسؤلیت د احمدشاهي اتلانو په نامه باندې یو ګروپ اخیستی دی. نو همدغه پیغام د هغوی د ګروپ لخوا څخه تاسو ته د پښتو ژبې د خدمت په موخه باندې وړاندې سو. سبا بیا داسې ونه وایاست چې زه تعلیم نه لرم، زه وسایل نه لرم، زه نسم کولی چې د پښتو ژبې لپاره خدمت وکړم. نو همدا یې موقع ده د پښتو ژبې لپاره همدا اوس دغه ستر کار وکړه او په هغې کې برخه واخله. مننه.